فکر وکړئ زه له هغه کامدېش څخه راغلی یم او هغه خلک چې مثلا ستاسې پر وړاندې ولاړ و دومره جګړې مو سره وکړلې له هغه ځای د ودونو حساب څنګه دی مثلا ولور څنګه کوئ ولور خو دغه مخکې دغه پخوا د ظاهرشاه او د دې په حکومت کې صرف د کامدېش ولسوالۍ کې لکه 14 غوا مهر 14 غواګانې مهر د دولت د خوا نه ټاکل شوي او دغه ملکان د کلي تلي په هماغه مهر باندې اکثره خلکو اتکا کوله او بعضې خلکو بیا زیاته ماغسته نو دلته حاکم څوک دغه نو یو نیم کس به زیات اخیسته خو هغه نو په تړه باندې به څوک نه ورځي اوس موږ داسې دوه اسلامي امارت د خوا نه دغه د نورستان ولایت په کچه باندې مهر ټاکل شوی دی 2 لکه افغانۍ که نه یو 3 څاروي هغه د خوړې په بیا مهر اخلي مهر چې واخلي دغه د افغانستان دودونه به یو شانتي به یې اکثره نو دلته موږ دا دسمال وړل او دا شیونه خو نه لرو خو نور ځایونو کې خو رواجونه ډېر سخت ډېر سخت رواجونه وي دلته موږ بس نکاح مراسمو کې یو 2 څاروي حلال شي هغه بیا نکاح وتړي چې نکاح وتړل شو شرعي نکاح ده د سنت طریقه ده او هغه قرارداد وشي بیا مهر ټاکلی مهر یې هغه تادیه کوي بیا مهر چې پوره شو بیا د جنۍ پلار کوشش کوي چې لور واده کړي که نه هماغه د واده څه سامان آلات یو 1,00,000 روپو یا 50,000 روپو د کور سامان څه شی چې هغه به ورته ورکړي فکر وکړئ زه له هغه کامدېش څخه راغلی یم او هغه خلک چې مثلا ستاسې پر وړاندې ولاړ و دومره جګړې مو سره وکړلې له هغه ځای څخه که یوه کورنۍ راځي او دلته د خپلې کورنۍ لپاره یا موږ راځو د یوې د خپلې کورنۍ لپاره دلته یوه نجلۍ مو انتخاب کړې وي د کورنۍ تاسو دې ته چمتو کېږئ چې هماغه خلکو ته یې ورکړئ ولې نه زمونږ کامدېش کې مخکې هم زمونږ خویندې میندې هلته هم ودې دي د کامدېش نه دلته دي او مونږ ګډ د هغوی سره دغه لرو او انانام یو دی په یوه ژبه کې یو ورونه یو خو دا جنجال خو د ورونو په منځ کې هم راځي دا جهالت د ناپوهۍ سره راځي څوک چې پوهه په جامعه کې ولري بیا هغوی جنجال او دغه شخړو ته زمینه نه برابروي پوهه رڼا ده خلک رڼا ته بلي دا ټول د بې تعلیم او د جهالت دغه افغانستان یوازې دغه کامدېش او نورستان نه ټول افغانستان کې د پوهې کچه کمه ده دغه لانجې چې پېښېږي همدې د وجې نه پېښېږي کله چې پوهه زیاته شي ستا په حقوقو باندې زه قانع شم زما په حقوقو ته قانع شي ولې جنګ وشي جنګ ولې وشي بالکل نو دغه اوس ماشاءالله د کامدېش خلک هم تعلیم یافته خلک دي علما کرام پکې شته دی نور ځوانان تعلیم یافته ځوانان شته دی هغوی ښه مفکوري والا خلک هم اوس شته نو بعضې خلک به یې په جنګ کې به یې ګټئ نو خدای دې وکړي چې هغه ګټې نه او دلته ناوې لپاره تاسې ډولۍ جوړوئ
نه مونږ ډولۍ نه جوړوو بس ورور هغه ناوې بس په دې لاسونه ونیسي او زنانه ورسره مخکې شي د ناوې خو خاص جوړېږي که نه تاسې دلته واده کړی وړاندې که نه همدلته دې واده کړی بیا بس وروره په لاره کې چې زه څوک چغزی وشیندي دا غوزان وشیندي چهارمغز وشیندي څوک مټیان وشیندي که نه نو دغه رواج نو اوس خو پخوا به خو ډزې به هم کېدلې اوس دا ډزې نشته د ډزو په ځای باندې دا دغه د پټاس دي دا رڼا چې کوي که نه دغه شیونه خلک ډېر اخلي نو اوس مهمه خبره مرکزی دولت له تاسو سره کومې ژمنې کړي دي چې مثلا دلته خو هغه لومړنۍ اړتیاوې مثلا سړک دی کلینیک دی ښوونځی دی صحیح دی په دې دریو سترو بنسټونو کې کوم تر دې دمه دلته موږ مرکزي دولت او محلي دولت نه اوسه پورې چې موږ سره کومه همکاري کړې دا یو لویه همکاري ده چې موږ بیرته په خپل ځای ته راغلي یو کلینیک شته دولت توجه کړې ده کلینیک موږ ولسوالۍ په سطح باندې کلینیک لرو یو کلینیک اوس جوړېږي د دولت لپاره نو دغه کلینیک کار روان دی اوس امکان لري دا 4 میاشتو پورې دغه د دې ټیکه ده 4 میاشتو کې به تکمیل شي نړیوالې ادارې شته نړیوالې ادارې WFP دلته دا په صحي برخه کې په صحي برخه کې په روغتیایي برخه کې روغتیایي برخه کې کوم مؤسسات چې کار کوي مخکې خو دا سویډن کمیټه وه چې هغې کار کوله دې خدمت کوي ډېره زیاته مننه کوم غلام رسول جان وروره چې تکلیفونه مو موږ سره وګالل زحمتونه مو
you